هیبت الله په سوړه باندې پټ د اشرف غني به هر یو ولایت ته د تاسو ته خو تاسو خره راستئ تاسو دپاره همدغه شی سم ده هر ځای ته به د اشرف غني ګونډه به یې درته ماشومان ته ماشومان به درته ښکلوه د ماشومانو دپاره به په هر ولایت کې درته ښه راغلاست کو داسې سینه به یې ورته نیولې وه داسې ګونډه به یې ورته واله هر ماشوم ته به یې ځان ته درته غوږ نیوه 3 تیارې د خارج نه لاړ شي وایي چې خالي ښځې راوړو آیا ښځې به رایسي که به رای نسي ته یې ما ته ولیکه زه یې نه وایم کې ولیکه چې په دغه تیارو کې به ښځې د افغانستان نه رایسي که به رای نسي زه یې نه وایم زه تښتېدلی یم زه یو نر کې ولیکه چې یو 4 تیارې د خارج نه د کاناډا نه او د دغه ځای نه رایسي او وایي چې انډیواله موږ خالي ښځې بیایو د تعلیم او د دې دپاره موږ خارج ته بیایو څومره خلک به دې تیارې ته وخیږي د ښځې ته و ما نه به تښتي ما و تا نه به تښتي اول به ما نه تښتي دوم به تا نه تښتي ځکه چې تښتي په دې باندې چې ما ته انسانان نه یو ځکه تښتي که ما ته انسانان یو موږ نه تښتېدلی تښتي په دې باندې چې ما ته ورته حقوق نه ورکوو تښتي په دې باندې چې ما ته ورته حقوق نه ورکوو تښتي په دې باندې چې ما ته ورته حقوق نه ورکوو ولې مې نور خولې پړسوئ چې رسمه نورې نو سیاسي ناپړیتې ماپړیتې نورې م راباندې ووایې چې سبا ولخانان ویډیوګانې جوړې کړي دغلته کښېني ما ته پیغورونه راکړئ تاسو د زړه نه د درد نه یې زه تا ته وایم د درد نه د زړه له درده یې تا ته وایم لږ دروند اوسمه زه نه پوهېږم دا دروندوالی تاسې افغانان په شي باندې ګڼئ د کوم ځای نه ته دروند دی ته ما ته وایې دروند واوسه ته هغه پاکستانی سپک ګڼې دغه سپک سړی په تا 15 کاله پاچاهي کوي هغه سپکه چې تا به ورته ویلې لنګمارې چې تا به ورته ویلې چې رمضان جاڼې پټان جاڼې 15 کاله ته ما ته د دروندوالي پوښتنه کوې ته ما ته $15,000 $3,000 د پاکستان ویزا اخلې څو روپۍ اخلې $3,000 د څه شي ویزا اخلې د پاکستان ویزا اخلې څو روپۍ اخلې $3,000 باجوا د غین په سر په تیاره کې کینی ایران ته ځي په سلهاو پاکستانیان د په افغانستان کې دندې لري وزارتونه د پاکستانیان نیولي ما ته وایې ته دروند اوسه زه دروند اوسم زه سپک سولم چې دا درته وایم چې انډیواله ته $4,000 ورکوې چې ته مریض لرې بې غیرته غاړه کې دې اچولی ځکه ته په داخل افغانستان کې چې نه لرې صحت نه لرې شرمېدلی خور د درس ته نه ده پرېښې شرمېدلی مور باندې د درس نه ده ویلی شرمېدلی خدای شرمولی خدای داسې احمق رزیل پیدا کړی اوس به $4,000 مصرفې پاکستان ته به منډه وهې چې مرې کچوې مستهلکین هستئ غلامان هستئ زی به $4,000 به اخلي خو پاکستانیان د تا په وزارتونو کې دندې لري پاکستانیان ویزا نه اخلي پاکستانیان وایي افغانستان زمونږ 15مه صوبه دی جي پاکستان وایي افغانستان زمونږ 15مه صوبه دی زه تاسو په کومه ژبه نه په تمثیل پوهېږئ نه په خندا پوهېږئ نه په زه په کومو خبرو مه پوه کړم زه خو تاسو ته هم خوله چینګه کړم هم درته غږ بدل کړم په یو نه یو څه شي باندې په یو نه یو خبره به دې دا په دې کونه باندې زما دا خبره نه نوځي پوهې بس چې هوا لکه وزه ته رښتیا وایې دا وطن مور ده په ده کې باید موږ پاکستانیان پرېنږدو موږ خو عربانو باندې دا وطن سنبه که موږ خو په پاکستانیانو دا وطن سنبه که ته ولسکشر رښتیا وایې دا وطن مور ده موږ یې باید پاکستانیانو ته پرېنږدو چې نور یې سنبه کړي اسلام افغانستان چې ویشتل کېږي اسلام آباد به ویشتل کېږي اسلام آباد چې ویشتل کېږي نه کابل چې نارامیږي اسلام آباد به ویشتېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر
چی شه؟ چی شه؟ چی شه؟ اسلام آباد پلی چی؟ چی دی ویلی پوی نشم نه مولای صاحب پوی نشم چی دی ویلی دا کابل نه ده ورور جانه چې ټن ټن مین پکې والوځئ طالب جانه د افغانستان نه ده چې پکې ټن ټن مینونه والوځئ او د افغانستان ولس هم نه ده چې ټن ټن میلونه پې والوځئ دا د افغانستان ولس نه ده چې تی ښوونځی خرابه کړي دا د افغانستان ولس نه ده چې تی اردو خرابه کړي دا د افغانستان ولس نه ده چې تی په هغه پاکستان ده هغه ته خلک وایي پاکستان هغه اتاویا کاله کېږي په تاسې پاچاهي کوي ته اسلام آباد پلې نقشې نه دې ورکوي نقشې نه دې ورکوي نقشې نه دې ورکوي که یې نقشې نه ورک نه کړلې بیا چې ما ته هر شی وی نقشې نه که ورک نه کړلې بیا چې ما ته هر شی وی پوه شوې ځکه دا خو بیچاره افغانستان نه ده که نه چې ته پکې مینون راوړې بې ګناه خلک پکې ووژنې نه پانتون پرېږدي نه ښوونځی پرېږدي نه کرکټ پرېږدي نه جنازه یو جنازه مو نه پرېښودله بله جنازه منډېواله هغه تاسو روزلي یاستئ ریموټ مو هغې لاس کې د ریموټ دا ته چې په کومو ژبه خبرې کوې دا ژبه درته مغه درکړې شکر الحمدلله خدایه تل به ته دا ته چې په کومه ژبه خبرې کوې دا ژبه درته هغې درکړي فتوا دې نسي ورکولی فتوا پاکستان سره په نرمښت کار کوئ 100 زره فتوې مو په افغانستان ورکړې 100 زره فتوې مې ورکړې زه مې د دې ولس د دې بچیانو وینې تا تافه کومه هېڅکله نه بزدل وې احمقه وې غلام وې مخکم غلام وې وسم غلام وې سبا بم غلام وې غلام وې تر اوسه پورې یې او وې به یې او تل به یې شمشاد پوسته باندې د یو شپه حمله وکړله 14 سربازان د پکې شهیدان کړل لال دې کړل هغه د شمشاد پوسته باندې د حمله وکړله دغه شمشاد پوسته سرحدي پولیس پکې وه زما ملګري پکې وه ما مالته شپه تېره کړې وه شمشاد پوسته کې 22 کسانه د شمشاد پوسته کې حلال کړل طالبه تا حلال کړل چا دپاره دې حلال کړل د پاکستان دپاره دې حلال کړل تا حلال کړه پاکستاني نه و تا حلال کړل د چا دپاره دې حلال کړل د پاکستان دپاره په شمشاد کې خو افغانستان ساته په شمشاد پوسته کې خو د افغانستان کرښه کې پراته ول په پاکستان خو تا خو یې حمله نه کوله خو د پاکستان په کرښه باندې پراته ول خو ته شپې راغله تا ووژل له منځه ده یوړل رحم د پې ونه کول الله ګلالي ځوانان د راته همداسې په هر ځای کې همداسې پریښي وو یو دانې دې پکې جاسوس پیدا کړي و ټول د راته ووژل زه د کومو احوالو کیسه تاته وکړم د کومو خبرو زه تاته وکړم د کومو پیشنهاد زه تاته د کومو ظلمونو انځور دی زه دې خلکو ته وړاندې نه سم کولی کومو انځورونو د کومو جنازه کرکټ یو ځای نن مو وطن تاسو ته پرېښی یو سرباز به څوک ثابته نه کړي یو جمهوریت پالی به څوک ثابته نه کړي چې نن د طالب په وړاندې پاکستان نه پیسې اخیستې دي دلته یې مینه لوځولی او نن یو سړی نیولی دا ورته کلمه وایي او دی په ګولۍ ولي په 5 کلونو کې به تاسې ثابته نه کوئ موږ وطن ته کار کوو موږ چوکۍ ته کار نه کوو تاسو ته موږ ثابته کړه چې موږ وطن ته کار کوو موږ چوکۍ ته کار نه کوو دغه ځوانانو تاسو ته ثابته کړه چې موږ وطن ته کار کوو موږ چوکۍ ته کار نه کوو موږ دغه ورته پرېښوده چې پرېږده دا خلک د نه وژني ریدې په چوکۍ دې کښېني خیر ده چې طالب استعمالوي سبا به استعمال نه سي دا خاوره به یو ځای ته ورسېږي نن هم طالب استعمالوي نن په چوکۍ ناست دی طالب د استعمالوي پرونه پورې مغز سره یو ځای راتلې نن دا فرضي کرښه باندې ډېرې خبرې روانې دي زه تاسو ته ثبوتونه لرم که وخت راغی بیا زه به تاسو ته ثبوتونه و کس وړاندې کړم چې 100 میلیونه ډالر طالبانو په خپله اخیستي دغه کرښه باندې چې کله اغزن تار تېروه زه یې ثبوتونه لرم زه نفر لرم چې کله وخت راغی افغانستان راغی وخت راغی
خدای راوسته زه به بیا تاسو ته کښېنوم هغه به یې تاسو ته ثبوت سره وښیي چې دغه ثبوتونه دغه سیمې خاردار چې تېرېده امریکایانو پاکستانیانو او طالبانو څومره پیسې پکې وخوړلې نن یې پروپاګنډې تړلې دي دا چې دا اشرف غني وکړو دا وایي چې دا اشرف غني وکړو اشرف غني تا ته څومره ثبوتونه درکړل اشرف غني او سپین ږیری سړی تا ته دومره عذر زارۍ وکړلې تا ته دومره چغې ووهلې تا ته ویلې چې ریسه راسره کښېنه ریسه راسره کښېنه ریسه د هغه سپین ږیري ازار وهلي هستئ زه هم ازار وهلي هستم تاسې هم ازار دا ولس یې ټول ازار وهلی دا ټول ولس یې ازار وهلی د ځکه سپین ږیري تاسو ته چغه وهله چې سوله وکوئ 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 ملا هیبت الله په سوړه باندې پټ د اشرف غني به هر یو ولایت ته د تاسو ته خو تاسې خره استئ خره استئ تاسو دپاره همدغه شی سم ده هر ځای ته به د اشرف غني ګونډه به یې درته ماشومان ته ماشومان به درته ښکلوه او د ماشومانو دپاره به په هر ولایت کې درته ښه راغلاست کو داسې سینه به یې ورته نیولې وه داسې ګونډه به یې ورته وواله هر ماشوم ته به یې ځان ته درته غوږ نیوه ځان ته به یې درته غوږ نیوه هر ماشوم ته به یې درته ځان ته غوږ نیوه نن هیبت الله په سوړه باندې پټ د تا خلک وژل کېږي انډیواله کیس په کیسه کې نه